راتګ یې نوم ور بدل کړ. پخوانی بوش خو اوس د مجاهدینو بازار، د اریا ورځ بازار، پلازمینه کابل کې د لاټ په نوم بهترینه بهرنیو توکو رانیونې ځای، هغه چې په بوش بازار پیژندل کېده. ډېری لیدونکي یې پخواني نظامیان او بهرني وګړي وو. بوش بازار چې د نوم په اخیستو یې سم له واره ذهن ته د بهرنیو توکو تصویر درېږي. د یوې رسنیزې غونډې له جوړېدو وروسته د دې مارکیټ په لوحه د مجاهدینو بازار ولیکل شو. دا نوم اوس د هر چا په ژبه او همدا یې د موندلو ادرس دی. د دې مارکیټ په هټیو کې ډېری هر ډول توکي بهرني دي. ښایي د بوش له نوم سره تړاو به یې له همدې امله وي. خب او وقت به بازار بوش امریکایی‌ها زیاد بودن به خاطر میماندن که کش پیدا کنن. بازار بوش به خاطر چیزای خارجی جد بوده، همین وسایل خوراکه و همین وسایل بوت و تورا کلش خارجی می آمده. سابق وقتی که امریکایی‌ها بودن چیزای خارجی زیاد می آمد. د پخوانی نوم لرې کول به یې د خلکو له خولې سخت وي، خو اوس د هغوی له ډلې چې به یې دلته راتګ لپاره د بوش بازار نارې وهلې په وطن ډېر کم پاتې. د تازه مجاهدینو په نوم دې بازار ته اوس له لرې پرتو سیمو وګړي د پیر لپاره راځي. هټیوال یې نوي پیرودونکي پیدا کوي. اوس دې بازار ته د اسلامي امارت غړي هم ورمات دي. د نوم بدلولو ته یې د دې ځای پلورونکي هرکلی وایي. اوس یې پیرودونکي دوه برابره دي. خوشبختانه که یک مفاد کردی نام بر مارکت ما، چون نام که از این نام تغییر خورد بعضی مردم های سابقی را به همون نام میشناختن، مشهور بود و ای که بازار مجاهدین شد حال بسیار مشتری ما از مجاهدین داریم. اصلا ما نام خود این مارکت بازار روز آریا بود. این مردم مانده بازار بوش که مال آمریکایی بود، به خاطر از این بازار بوش میگفتنش. مردم خودش عامیانه صدا میکردن اینجا بازار بوش میریم که مال آمریکایی بوده. د لاټ توکي بیا د دې ښار وګړي خاص مینوال دي. ډېری د اسلحو د ترمیم توکي دلته په لاس راځي چې پیرودونکي یې په خاص ډول نظامیان وي. په کور دننه د بوش بازار کیفیت لرونکو توکو کیسې کیږي. کله چې د کابل په ټولو څنډو کې کوم جنس پیدا نشي نو د اوسني مجاهدینو بازار په لور مخه کوي. د دې مارکیټ لیدونکو ته یې نوم توپیر نه کوي، بلکې د تیر په څیر د دوی ضرورت ورپوره کوي. و جنسایی که در این بازار پیدا میشه برش لات میگن، یعنی جنسای کمیاب و مستحکم. هر جنسی را که ما میگیریم هم قیمتش مناسب است و هم جنس هم با کیفیت است و همینجاست که این بازار یک رونق خاص داده. افغانستان کې ډېری داسې سیمې شته چې د مشهورو اشخاصو په نوم نومول شوي، خو بوش بازار بیا حیرانونکی و. بوش د امریکا متحدو ایالتونو پخوانی ولسمشر، هغه څوک چې په اول ځل یې پر افغانستان د برید امر وکړ او د ناټو په ملتیا یې افغانستان ته د زرګونه بهرنیو عسکرو د راتلو لار پرانیسته. هېواد ته د بهرنیو عسکرو لپاره راغلي ډېری توکي له مصرف پرته مارکیټ ته راووتل چې پخوانی بوش او د نن ورځې مجاهدینو بازار پرې تر اوسه آباد دی.